تاسو قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د طالبانو لخوا د یو پخواني کاناډایي سرتیري نیول کېدل. جسټن ټروډو دا موضوع جدي بلله. د مخکنیو نظامیانو ربطول او شکنجه کول. طالبانو په پکتیا کې یو پخوانی سرتیری له نیول کېدو وروسته په ډزو و. پر رسنیو د طالبانو محدودیتونو دوام. د پکتیا په دولتي ادارو کې انځور اخیستل منع شول. او د روسیې او اوکراین جګړې د پای ته رسېدو په تړاو د زيلنسکي هیله مندي. بشپړ خبرونه. د کاناډا لومړی وزیر جسټن ټروډو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غیبت د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي نیول کېدل ډیر جدي بولي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ ټروډو دا څرګندونه د شنبې ورځ په لیما کې د اسیا او اقیانوس اقتصادي همکارۍ غونډې په پای کې کړې دي. له دې مخکې سی ټي وي راپور ورکړی و چې طالبانو د تېرې اونۍ دوشنبې ورځ یو پخوانی کاناډایي سرتیری او د ریونرای مشورتي خدماتو شرکت مسؤل ډیویډ لاوري افغانستان ته د ننوتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې نیولی دی. کاناډایي چارواکو ویلي وو چې د دې پخواني سرتیري نیول کېدل د قونسلګرۍ له لارې څېړي. د نوموړي د ساتنې ځای تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. طالبانو هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د پکتیا سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو د هېواد د پوځ یا مخکنی غړی له نیول کېدو او وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژلی دی. سرچینو د یکشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا مخکنی سرتیری محمد یونس نومیده او طالبانو هغه 2 ورځې مخکې په زازیاریوب ولسوالۍ کې نیولی و. سرچینو په وینا طالبانو 13 ورځ د محمد یونس مړی د هغه کورنۍ ته سپارلی دی. سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د پوځ دا مخکنی سرتیری په هېواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته شخصي کاروبار کاوه. په پکتیا کې طالب سیمه ییزو مسؤلانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا ډله په بیلابیلو پلمو د پخواني دولت سرتیري نیسي یا یې هم وژني. پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د محدودیتونو په دوام سرچینې وایي چې د پکتیا لپاره د طالبانو والي د دغه ولایت په دولتي ادارو کې انځور اخیستل منع کړي دي. سرچینو د یکشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې طالبانو والي دا سپارښتنه د دغې ډلې د غایب مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ کړي دي. د طالبانو د سپارښتنې له مخې خبریالان د ژوندیو موجوداتو پر ځای د ودانیو انځورونه وکاروي. پکتیا شپږم ولایت دی چې د طالبانو سیمه ییز مسؤلان پکې خبریالان او رسنۍ له انځور اخیستلو منع کوي. له دې مخکې طالبانو په ننګرهار، کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې دا سپارښتنه عملي کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي کیف لیواله دی چې راتلونکي کال د ډیپلوماتیکو خبرو اترو له لارې له روسیې سره روانه جګړه پای ته ورسوي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې زيلنسکي د شنبې ورځ یوې اوکراینۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې جګړه به له وړاندوینې مخکې پای ته ورسیږي ځکه په خبره یې ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دی. نوموړي زیاته کړې د روسیې او اوکراین ترمنځ هیڅ معنادارې خبرې نه دي شوي، خو د ټرمپ بیا ټاکنې د دې شدیدې جګړې راتلونکی له ناڅرګندتیا سره مخ کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هغه مهال له اوکراین سره خبرو اترو ته کینی چې په خبره یې کیف د مسکو لخوا لاندې شوې ځمکې تسلیم کړي. پوتین دا غوښتنه د جرمني له لومړي وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر بیا د پوتین دا غوښتنه په وار وار رد کړې ده. د یادونې ده چې ډونالډ ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو چې د اوکراین جګړې د پای ته رسولو لپاره ځانګړې طرحه لري. قدرمن لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.